بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د بیت الخلا یولسم ادب دا دی چې کله مونږه قضای حاجت نه فارغ شو او د بیت الخلا نه راوځو، نو بیا د الله ذکر وکړو او هغه کلمات وایو کوم چې کلمات د نبی علیه الصلاة والسلام نه ثابت دي. امام ترمذي رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی د عایشه رضی الله عنها په روایت سره، او دا حدیث په دې باب کې د ټولو نه صحیح حدیث دی. هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله د بیت الخلا نه راوتو، نو دا الفاظ به یې وي: غفرانک، مطلب دا چې ای زما ربه زه ستانه مغفرت طلب کوم. او نور الفاظ کوم چې مشهور دي په نور روایاتو کې راغلي دي: الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. نو دغه الفاظ هم صحیح دي، که چا دغه ووایي نو په دې کې هم حرج نشته. خو دا چې په کومو روایاتو کې راغلي دي، روایات د سند په اعتبار سره ضعیف دي. په دې اعتبار سره په دې وجه باندې زیاته غوره دا ده چې سړی هغه الفاظ ووایي چې کوم په صحیح حدیث سره ثابت دي، او هغه الفاظ دي: غفرانک، د خپل کمزورۍ اعتراف، د خپلې کمزورۍ او د عاجزۍ اعتراف، د خپلو ګناهونو د بخښنې طلب، د بخشش طلب او د مغفرت طلب وکړي، او الله مخې ته د خپلې عاجزۍ اظهار وکړي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق